وای سپینه قرآن چې مرب ته شکایت ونه کړي، سپینه قرآن چې مرب ته شکایت ونه کړي، او مونږه دا ستا په حفاظت کې بریالي نشولو. افسوس زموږ په حال باندې، او بیا صد افسوس د اسلامي هیوادونو د رهبرانو په حال باندې. مزایل یې جوړې کړي، اټم بمونه یې جوړ کړي، پوځونه یې جوړ کړي. د څه شي لپاره مې جوړ کړي رجلانو؟ دا اټم بم، دا مزایل دي، دا پوځونه دا مې د څه شي لپاره جوړ کړي دي؟ چې ته د اسلام دفاع نسې پې کولی، د الله تعالی د عظیم کلام قرآن کریم دفاع نسې پې کولی، ته بیا د ځان د دفاع لپاره جوړ کړي. ولا که ستا دفاع هم وکړي، ټول عمر به دغسې غلامان او ذلیله یاستې. یو سلطان صلاح الدین ایوبي به ټولو صلیبیانو ته ولاړو، یو خالد بن ولید به 10 لکه فوج ته ولاړو. هغو کې ایمان او جذبه وه. افسوس تاسو په حال باندې. ته به وایې چې چا یې ورور ته کنځل کړی دی. سویډن هېواد کې قرآن کریم مخامخ محکمات، عدالت، دولت، حکومت اجازه ورکوي، پولیس امنیت نیسي، قرآن کریم پاڼې پاڼې چیري، او دوی راولاړ شي صرف غندنه یې کوي. فلاني هېواد یې غندنه وکړه، فلاني پر پدر مو په دې غندنه باندې لعنت سي. په اټم بم راواخلي، پیرو یې غورځوئ، تباه یې کړئ، یا به خپله ټول مسلمانان سره تباه سي. د قرآن دفاع خو به وسي، ټول به په قرآن کریم باندې شهیدان سي. په داسې ځوان باندې د لعنت یې د ملیاردونو مسلمانانو په مخ کې قرآن کریم سوځول کېږي. کله زموږ د ګران او نازولي پیغمبر کارټون جوړېږي، سپکاوی کېږي. هم په دې رذیل هېواد کې کله د قرآن کریم سپکاوی کېږي، کله یې سوځي، کله یې چیري، په ډېره سپین سترګي سره. او مسلمانان صرف غندنو ته تیار دي. له عامو خلکو خو ګیله نشته، دغه رهبرانو ته سړی راځي. شپږ 50 اسلامي هېوادونه دي، دا چې ټول اتحاد او اتفاق سره وي، خو اکثره یې د کفارو تر غلامۍ لاندې دي، د کفارو غلامان دي. لعنت ته ستاسو په دې ژوند باندې. بلا د اسلام در وګرځه، بلا د قرآن در وګرځه. دغه عظیم کلام موږ ته هم رب رالیږلی دی، په موږ باندې یې بلا وګرځه. زموږ په مخ کې دا زموږ امتحان راباخلي. الله تعالی زموږ امتحان اخلي، که نه الله تعالی د قرآن کریم خپله باندې ساتنه کوي. الله تعالی دا وعده کړې چې د قرآن کریم ساتنه زه کوم. حتی چې الله تعالی یې په مرغانو باندې هم ساتنه کړې. د سویډن هېواد به ختم شي، مګر زموږ د رب کلام به، قرآن کریم به د قیامت ورځې پورې سلامت. که د نړۍ ټول نسخې د یوه سوځي، د میلیونونو مسلمانانو په زړونو کې ټکی ټکی پروت دی، زړونه به یې څنګه وباسي؟ خو دا د مسلمانانو امتحان ده. افسوس زموږ په حال باندې، ډېر افسوس. شپږ 50 اسلامي هېوادونه دي. الله ساتلی قرآن، لرب راغلی قرآن، کتاب الله دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او د کمال کتاب دی. دغه د فیض و برکت او